ویم چې دا حق ته یا ځان له سر له روبغوم یا د حکومت له سر له روبغوم خدای خو د بیخ بنیاد د دې پی ډي ایم وباسي چې زموږ عوام په طرح طریقو باندې بې عزته کوي. اوس وایي د مفت اوړه ورکړو. ته کوم ځای مفت اوړه ورکړې؟ چاله دې ورکړه؟ او چې بزرګانو ښځې راغونډې شي بې عزته کوي هلته هغه سپینځګیري او سپین سري وښي. تاسو دا ویډیو وګورئ چې څونه مشرانو باندې ګزارونه کړي دي. خدای هم وشرموه چې وشرمېږئ. شرمېدلو تاسو څه مفت اوړه ورکوئ؟ خو ارزان کوي ورته اوړه که نه. سمه تمه په 1200 باندې توړه وه هم 3000 ته ورسول. اوس وایي مفت اوړه ورکو. چاله هم ورکو مفت اوړه؟ چاله هم دې ورنه کوو. ورک شئ مړه د خر بچوله. چاله مفت اوړه تاسو نه ورکوئ، هسې نخرې کوئ. دا ویډیو تاسو وګورئ چې کومو بزرګانو باندې په کوم حساب ګزارونه کړي دي. ایوي موږ د درېیمه ورځ دلته ورته ناست یو، مفت اوړه نشته. هسې شرموئ. خو دې نه اوړه ارزان کوي، ټول پبلک ته ارزان کوي، ټول عوام ته ارزان کوي که نه. ویډیو تاسو وګورئ چې دا کوم حالات دي دې ملک کې. ماشوم پاشه زانه یو ماشوم کې پاتم شو. یو ماشوم پاشه نور وړوکی ماشوم وړوکی کچا ماشوم تل 15 ماشوم چې کم دی دا ټول خوب شو. زنانه سره پکې یو وی ماشوم راغلی د 15 میاشتې بیا پکې وفات شو. جګړه مې وشو وخت پکې دوه درې جګړه مکله سار اته بجې راغلی یو کار نه کوي او دا کله لرونه درې درولو دا بار چې کم دی. دغه زنانه څه ټایم راغلی ماشوم چې اوسه وفات شو؟ د سار راغلی دي جی وړو راغلی ماشوم سره نه جی نه دی هغه خپل لکشن شباب کم خاطر پولیس والا د دې ګیری ته وګوره دله به داسې دی کا ورکه یا غلطه را ضرورا ټول ظلم دی د دې حکومت نه نو حکومت خدای او دا وړس وزول پکار دي دا ډو خلکو له ورکول پکار نه دي. انسان لګانی صبر بیزته کړي خزم بیزته کوي خزم موخي پډا خزم موخي دا بیزته دي دا مخلوق ټول بیزته کو دا امتیاز دا دي بیخي پنځي خدای دې تبا کی د حکومت خدای تبا کی حکومت موږ ذلیل کړي موږ ذلیل کړي هغه خو په موضوع کې د خچتري په سن نیولي موږ ودان ولا خدای و باغ خدای کیمه په ګولو سوري دی باغ د بوزه کې را شروع شي په بوزه کې نن درېیمه روژه ده که نه. دا پښمني هم دلته کې کړې رو جماعت هم دلته کړې کمره کې پټ کړو نن سهار نشته هغه وړه. ها غریب ورپسې ړوند خون شو. دا وګوره زمین ګوره کوڅې چیرمنان دي هغې لاغ لري کو پولیس دي دلته لاغ لري کو ولس دي لاغ لري. غریب سړي ته هېڅ هم نه میلاوېږي. غریب سړی او زه ته دې خوا کېږم زما خبر ته لږ خوا کېږی. زه دلته ټیکټر کې مال راوړم. دا دلته چې څومره دي ټول د ښځو شوقیان دي زنانو پسې ګرځي او مړه زه سړی نه تاسو کې غیرت نشته دی. زه د چا نه یېرېږم نه. بل دا چې دلته کې دا پولیس چې کوم ولاړ دي په عوامو باندې را باندې کړل عوام یې ووهله پوه شوې عوامو نه هلکان مې والي وی نو د دونه زما د سپینې ګیرې خاطر هم نه کوه کوم ځای وویل کړی او قسم دی ګوره زه لرې ولاړم ما ورانه هم نه و کړی. کوم ځای وویل پسې دا کوناټي را باندې والي دي داسې کړی مړه چې دا هغه سور سره تاسو ټول ولاړ وئ سور سره داسې کې هغه پولیس ومې چې مال راتللی نو زه څه پېژنم دا ټول یې والي دي په تندر دې دا وړه ولګي خو ستا دا قبر ښه نو چې تا په ما باندې ګزار وکړو. وایي په تندر دې دا وړه ولګي چې داسې سپین ګیري او سپین سري پکې وال خوري. خدای هم وشرموه دا پی ډي ایم والا. خدای هم تباه که چې دا هم یو بېله نخره چالو که چونګه مفت اوړه ورکو. چاله دې ورکه مفت اوړه؟ دا وګوره دا حالات دي. دا زه عوام ته ښیمه. دا ویډیو په ټول ګوري انشاءالله. خپلو واټساپ ګروپونو کې به دا شیر کوي یو بل ته ولیږي چې دا حالات دي. دا دوی دروغ وایي چې موږ مفت اوړه ورکو. کوم دی چاله یې مفت اوړه ورکو. دا ویډیو ټولو سره شیر کړي چې دا بې غیرته ټولو ته ښکاره شي. مننه.